نن چې کوم متل دی نو خلک وایي چې اختر تیر شي نو نکریزې په دیوالو ته موږ وایي چې ګور پخوا په دې موږ خبره مخکې متلونو کې هم کړې وه چې خلک په ډېر لرې د روزګار غم کې د خېټې غم کې د روپو ټکو غم کې به ډېر لرې تلل وایي چې یو وګړی و او د خپل کلي ولس نه تللی و بل علاقې ته یا بل وطن ته او بل ځای ته صحیح او مسافري وکړه او هغه به داسې مسافري وه چې انټرنیټ نه و موبایل نه و ټلیفون نه و ریډیو نه و ټلویزیون نه نو بس چې یو سړی به لاړ نو دغه به و چې لاړ به او بیا به یې پته اډوله کېده نه صحیح او داسې به و چې خلکو به کال تیر و 2 کاله به یې تیر کړل نو د هغې نه پس چې 100 روپۍ به یې جمع کړې وي نو بینک نه و اے ټي ایم نه و دا څیزونه نه و آنلاین ټرانزیکشنز نه و بس هغه پیسې ټکې به په پیس کې وتړلې او چېرته به یې سنبال کړې او جیب کې به وګنډلې بالکل نو وایي چې یو سړي 2 کاله مسافري وکړه صحیح ډېره اوږده او کور والا ته مخکې نه دا ویلي یا سوال جواب یې لیږلی و چې ته نه څوک ځي راځي جی بالکل چې هغه به اختر له راځي نو ټول ډېر لیواله ورته او په تمه او دی چې راته نو خامخا بیا هر انسان د خپل زړه ته سوچ وکړي او زه دغه شان دوم بال بچېداره سړی و ماشومانو له مېرمنې له راغستې وي چاله بنګړي راغستې چاله رانجه راغستې او چاله جامې راغستې چاله پیزار راغستې او چاله سو او دا کیسه به ډېرو خلکو ته شاید چې معلومه مې خو پیاده سفر به وي یا به چکله کې ناست وو غویانو به چکلې تړلې وي یا ټمټم به نو هغې کې خامخا په لاره وخت په ولګېدو کله به د خبره د اندازې نه حساب کتاب نه خبره روانه شوه بالکل چې اکثر به داسې وي چې د کلو ترمنځ خوړ به راغلی سړی به شپه به اخوا وکړه چې تر څو خوړ نه کوز شوی او چې داسې نورې ډېرې کیسې به بلا خبرې کېدای شي نو وایي چې دغه شان دا سړی هم را روان خو حتی لنډه خبره دا چې اختر ته تیر شو او دی کلي ته په 4مه ورځ راورسېده یا په 3مه ورځ راورسېده نو هغوی خو ته ټول ډېر لیواله ناست 2 کاله پس راغلی هغه ټولو خوشحالۍ چې وکړې بیا یې هغه غوټه کولا وکړه او چې هم پلان کوي چاله بنګړي راوړي چاله پیزار راوړي هغې کې نکریزې ایښې وي او مېرمنې ته وی چې هو اختر خو تیر شو خو دا مې تاله راوړي دي ځه لاسونه به دې پیسټه کړي ته ځه خواره یا اختر چې تیر شي نکریزې په دیوالو ته